د بنگلاديش لوبډلې لوبډلمشر شکیب الحسن هم د راشد خان ستاینه وکړه. ګران لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشه. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې مشر شکیب الحسن د افغان لوبډلې مشر راشد خان ستاینه وکړه چې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د کپټان په توګه بریا ترلاسه کړه. راشد کاسه هم په ټیسټ کرکټ کې نوی و، خو نوموړي تر ډېرې مودې په شلوریزو لوبو کې ورلډ کلاس لوبغاړی دی. لکه څنګه چې په شلوریزو لوبو کې ښه توپ اچونه کوي، په ټیسټ کرکټ کې هم کولی شي. تاسو ولیدل چې زموږ خلاف یې ښه لوبه وکړه، زموږ لپاره یو سردرد جوړ شوی و، 11 ویکټ یې واخیستې او د خپل ټیم په ګټه یې همدا شان منډې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې افغانستان په یاده سیالۍ کې کوربه بنگلاديش ته په 224 منډو ستر توپیر سخته ماتې ورکړه. د سیالۍ غوره لوبغاړی راشد خان ونومول شو او نوموړي خپله د لوبې غوره لوبغاړي جایزه تقاعد شوي لوبغاړي محمد نبي عیسی خیل ته ډالۍ کړه. له دې وروسته به د سپټمبر په 13 نیټه د درې واړو هیوادونو بنگلاديش، افغانستان او زیمبابوې ترمنځ درې اړخیز شلوریز سیریز ترسره شي. بنگلاديش په ورته وخت کې د درې اړخیز سیریز لپاره خپله لوبډله هم نومولې چې 15 بدلونونه یې پکې راوستي دي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. تر بلې ویډیو د الله په امان.